پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 14 د جنوري 2013 کې نقیب محسود په یوه جالب پولیس مقابله کې شهید کړی شو. د مرحوم نقیب د شهید کېدو نه وروسته موږ په فیسبوک او نورو سوشل میډیا باندې د نقیب په اړه ډېر درواغ او بې بنیاده خبرونه اورو او ډېر داسې د سوشل میډیا خلک دي چې د خپل یوټیوب چینل او فیسبوکونو د مشهورولو لپاره د نقیب محسود په اړه هر قسم دروغ خبرونه نشر کوي. لکه د هغو دروغو څخه یو هم د نقیب او د زرداري د لور بختاور د ملګرتیا او یارانې خبر چلیږي. دغه خبر کوم عادي پاکستانی یا پښتون نه خپروي، دا د پاکستان او د پنجابي ژبې مشهور او معتبر صحافیان خپروي. نن موږ په دې ویډیو کې تاسو ته د هغو درواغجنو صحافیانو خبر مکمل درواغ او بې بنیاده ثابتولو کوشش کوو. له دې نه مخکې چې موږ تاسو ته د شهید نقیب الله محسود په اړه حقایق په ډاګه کړو، که تاسو تر اوسه زمونږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. ملګرو، نقیب محسود چې د خیبر پښتونخوا وزیرستان اوسیدونکی و، له شکل څخه ډېر رښتینی او روشنفکر انسان ښکارېدو او د یوې پتمنې پښتنې کورنۍ اوسیدونکی و. نوموړی نقیب د کار روزګار لپاره د کراچۍ ښار ته تللی و تر څو د خپلو بچو د روښانه راتلونکي لپاره هغوی ته د تعلیم او هوسا ژوند زمینه برابره کړي. د نوموړي نقیب یو ورور په دوبۍ کې کار کوي او نقیب ډېر زیات ورته ګران و. د نقیب هر خواهش او ارمان به یې ورپوره کول. نو اوس راځو خپل اصلي موضوع ته. نقیب الله محسود چا، ولې او څنګه شهید کړ؟ موضوع داسې وه او داسې وشول چې مرحوم نقیب په 14 جنوري کې د را انور په پولیس جالي مقابله کې شهید کړی شو. له هغه نه وروسته خلک د شهید نقیب په اړه بې بنیاده خبرونه خپروي او هر قسم تهمت ورپورې تړي، لکه د نقیب او د زرداري د لور بختاور د یارانې خبر چلیږي. خو دلته موږ دا هر څه درواغ ثابتوو. له کومې جنۍ سره چې د نقیب د یارانې او مینې خبرونه خپریږي، هغه جنۍ خو په پاکستان کې هم نه اوسیږي او نه خو نقیب محسود له پاکستان څخه چېرته بهر په کوم بل ملک کې اوسېدلی دی. نو بیا یې دا یارانه څنګه کیږي؟ له دې نه ورهاخوا بختاور زرداري په انګلستان کې پوهنتون لوستی، یعنی نه خو چېرته دغه دواړه کلاس فیلو هم نه دي تېر شوي، نو بیا مینه او یارانه یې څنګه وشوه؟ نو له هېڅ اړخ څخه څوک دا نشي ثابتولی چې د شهید نقیب او بختاور زرداري دي چېرته یو ځای وخت هم سره تېر کړی وي او یا دې دوی له یو بل سره مینه او یارانه کړې وي. او هو، یوه مهمه خبره دا ده چې نوموړي نقیب د شهید کېدو څخه یوه هفته مخکې په کراچۍ کې یو دکان د جامو د کاروبار په خاطر په کرایه نیولی و او د دکان مالک 15 لکه روپۍ بیانه غوښتې وه او هغه د دکان مالک د یوې مافیې غړی هم و. زموږ د معلوماتو په مطابق د دغه دکان مالک را انور سره په دې مافیایي کارونو کې ملګری و. دغې مافیایي ډلې به د نقیب په شان له نورو کارونو څخه راغلو خلکو سره چل او دوکې کولې او په جعلي پولیس مقابله کې به یې خلک وژل او هغه بیانه یا پیشکي پیسې چې به خلکو ورکولې نو هغه به یې بیرته نه ورکولې او که به یې چا غوښتنه وکړه نو دغه مافیا ډلې به ډارول او ورته ویل به یې چې دا خبره چاته ونه کړي او که څوک د نقیب په شان د دوی ډار او خبرې ته غاړه نه ږدوله نو هغه به یې وژل. په همدې اساس نقیب دوی ته وویل چې زه بهر لاړ شم نو ټولو ته وایم چې دوی نه خو زما بیانه راکوي او ورسره دغه مافیا ډله د را انور په شمول ما ډاروي هم او اخطارونه راکوي. نو په همدې وخت کې را انور غوسه شو او نقیب یې شهید کړ او د دهشتګردۍ الزام یې پرې ولګول. را انور ته دا معلومه نه وه چې نقیب محسود د فیسبوک هیرو دی او د نقیب مرګ به ماته ډېر ګران تمام شي. نو په همدې اساس یې نقیب شهید کړ. ملګرو، نه خو د نقیب محسود له کومې جنۍ سره مینه او یارانه وه او نه خو هم څه بل جرم پرې ثابت شوی و. نو زما تاسو ټولو خصوصا پښتنو څخه دا سوال او خواهش دی د دې په ځای چې په مرحوم نقیب پسې درواغ خبرې او تهمات پورې کړئ، د نوموړي په روح پسې څو قرآني آیاتونه ووایاستئ او دعا ورته وکړئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.